لهذا خپل رب ته باید موږ نور نږدې نه دی معلوم ژوند څه معلوم دی. ډېر ځوانان موږ نه ولیدل ان تر دې چې داسې ځوانان چې په موټر کې سپوري په ګناه کبیره باندې اخته وي هغه موټر کې د مرګ راسي. علیاذ بالله الله دې موږ د داسې مرګه وساتي. د حسن خاتمې خواست الله ته کوئ، د حسن خاتمې چې خدایه اخره خاتمه مې را برابره کړه. په دعا کې دا وایه اللهم احسن عاقبتنا فی امور کلها، په ټولو کې اعمالو کې په ټولو کارو کې خدای ماته ښه خاتمه راکړه، ښه خاتمه راکړه، د بدې خاتمې څخه مو وساته. که خدای نه خسته په عبادت کې او د دې عبادت اخر انجام د ریا ذریعه وګرځي ټول لاړئ. که صدقه کوې او دا ښه کار دی لیکن په آخر کې د دې خاتمه د ریا او د نامه په خاطر سې ټول ولاړه، دغه دعا الله ته ډېر کوي اللهم احسن عاقبتنا فی امور کلها. که په پښتو ویلی سې ای الله په ټولو کارو کې موږ ته حسن خاتمه او ښه خاتمه را نصیب کړې، اعمال مو د باطلېدو او د خرابېدو څخه یې الله را وسات. نو ځکه موږ باید خپل رب ته نږدې سو. که ته وایې سبا نږدې کېږم نه نږدې سه، سبا ناامیده، سبا معلوم نه دی چې ته ژوندی که به نه. او دا هم اورس چې الله تبارک وتعالی ته په کوم شي سړی نږدې کېږي هغه عجبه ده. انشاءالله دا هم درته بیانوم.